السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، یو انسان خپل کور جوړوي یا سفر ته ځي یا نوي ځای ته داخلیږي یا نوی کاروبار شروع کوي، په دغه وخت کې دا قرآني دعا ووایي، الله جل جلاله به دغه برکتناک کی په دې کې به برکت واچوي. هلته به ورته رحمتونه، ګټه او فایده به ورته پیدا کړي. که چا سره خپل کور نه وي یا سواری نه وي، نو که دا دعا دې همیشه وایي، نو الله جل جلاله به ورته خپل کور او سواری انتظام هم وکړي. دا دعا د حضرت نوح علیه السلام ده. حضرت نوح علیه السلام دا دعا خپلو ملګرو مؤمنانو ته ښودلې وه. کله چې هغوی کشتۍ ته وختل او کېناستل، سوچ وکړئ، کله چې تاسو کشتۍ کې کېنئ او ډیر کم خلک در سره وي او تاسو ته نه وي معلومه چې راتلونکي به څه کېږي، نه خوراک، نه ځای، نه روزګار، نو په داسې حالات کې حضرت نوح علیه السلام هغوی ته دا دعا وښودله. هغوی دا دعا کشتۍ ته د ختلو په وخت کې هم ولوسته او په کشتۍ کې د کوزیدو په وخت کې هم ولوسته. دا دعا ډیره قوي او اهمه ده، ځکه چې الله جل جلاله د مؤمنانو دپاره په قرآن کریم کې ښودلې ده. دا دعا په سوره مؤمنون کې راغلی ده او د دې صورت نوم هم شروع په سوره مؤمنون باندې خاص کړی شوی دی. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایلی دی، قد افلح المؤمنون، یعنی یقینا مؤمنان کامیاب دي. نو مؤمنان څوک دي؟ هغه څوک چې خاص صفات په ځان کې پیدا کړي. که څوک دا وظیفه کوي خو دا صفات نه لري، نو وظیفه به دومره اثر ونه کړي. نن سبا ډیر خلک وظیفې غواړي خو مونځ نه کوي. حتی ځینې خلک سوره فاتحه هم نشي لوستلی او بیا هم د رزق غواړي. کله چې یو انسان دا لس صفات په ځان کې پیدا کړي، بیا که هره وظیفه وکړي ډیر قوي او اثر به لري. الله تبارک وتعالی فرمایلی دی، که تاسو مؤمنان یئ نو تاسو به خامخا کامیاب یئ. صحابه کرام، اهل بیت، اولیاء الله ځکه کامیاب وو چې دا صفات په هغې کې موجودو. نن موږ ناکام یو ځکه دا صفات په موږ کې نشته. حضرت نوح علیه السلام چې کله طوفان نوح راغی او ټول خلک غرق شول، یوازې لږ شمېره مؤمنان پاتې شول. هغوی ته حضرت نوح علیه السلام دا دعا وښودله، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ای زما ربه، ما په برکتناک ځای کې کوز کړه او تر ټولو نه غوره ځای ورکوونکی یې. که تاسو سفر ته ځئ، بهر ملک ته ځئ، نوي ښار ته ځئ یا نوی کار شروع کوئ، دا دعا هر ورځ چې دی هغه وایئ. که څوک بې روزګاره وي یا کور نه لري یا کاروبار نه لري، دا دعا دی خپله وظیفه وګرځوي او د لوستلو طریقه هم ډیره آسانه ده. 314 ځلې دا دعا دی ووایي. اول او آخر کې درې ځله درود ابراهیمي دی ووایي. څلېښت ورځې دی همیشه والی پې وکړي. انشاءالله العزیز الله جل جلاله به تاسو ته روزګار، کور، سواری، برکت، کامیابی، ټول نعمتونه درکړي. که تاسو په ګاډي کې ناست یئ، که تاسو په جهاز کې ناست یئ، که تاسو په سواری باندې یئ، د ختلو په وخت کې دا دعا یو ځل ووایئ او د کوزیدلو په وخت کې هم دا دعا یو ځل خامخا ووایئ، نو ستاسو دا تګ راتګ به ډېر د برکت نه ډک شي. دا دعا هغه وخت هم ویلی شي کله چې سخت طوفان او باران وي. که باران په وخت دا دعا وشي، الله جل جلاله به ډېر زر قبوله کړي. دا دعا ایمان لرونکو سره تړلې ده، حضرت نوح علیه السلام سره تړلې ده او قرآن کریم کې راغلی ده. دا ډېره قوي تعلق لري. که تاسو دا دعا خپل عادت وګرځوئ، انشاءالله هیڅ کله به د خلکو محتاج نشئ او تاسو ته به د خپل د طرف نه هر څه الله جل جلاله درکړي.